په خوب کې د محبوب لیدو تعبیر څه دی؟ په دې حواله سره ما ته ډېر زیاتې میسیج راغلي، ډېر زیات سوالات جمع شوي دي. کچری یو کس چاهے نارینه یا زنانه په خوب کې خپل محبوب ویني، نو د دې تعبیر بس جوړیږي. ظاهره خبره مختلف حالتونه دي، د مختلف حالتونو په وجه باندې بیا تعبیرات هم مختلف. او د محبت په حواله سره یقیني طور پر دا د انسان فطرت ته الله رب جل د یو نفس نه د دې انسان پیدائش کړل، وخلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها، بیا جوړی کړل د یو نفس الله رب جل د انسان تخلیق کړل حضرت آدم علیه السلام نه، او بیا د دې جوړی کړل د نارینه او زنانو په صورت کې، د خځې خاون په صورت کې، او د دې چې کوم میلان دی یو بل طرف ته هغه فطری شیز دی. ځکه په قران مجید کې الله رب عزت د دنیا چې کوم زینت ته داغي ذکر کړل چې د نارینه لپاره چې کوم د دنیا زینت ته هغه څه دی، زین للناس حب الشهوات من النساء. ټول چې کوم اولنی ذکر کړل هغه د زنانو کړل، یعنی دا زنانه چې کوم دي د دنیا یو زینت دی د نارینه لپاره، او د دې چې کوم د دې طرف ته چې کوم میلان دی دا د مرد د نارینه یو فطری عمل دی چې هغه دوی طرف ته میلان کیږي. بیا ظاهره خبره ده چې دا میلان کیږي او محبت پیدا کیږي، نو یقیني طور پر د دې لپاره بیا شریعت ولار متعین کړل هغه د نکاح په صورت کې، یعنی د نکاح نه علاوه داسې تعلقات جوړول یا دغه شان د محبت کو ساتل، نو یقیني طور پر دا جرم دی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ز خپل تلونه بعد د امت تر ټول لغړ چې فتنه ده هغه د زنانو په صورت کې پرېدم، یعنی دا ټول لغړه فتنه ده د نارینه د لپاره. ځکه چې نن سبا کې موږ تاسو ګورو څومره فسادات کیږي، نن سبا کې هغه د زنانو دراسه کیږي، زنانو په وجه باندې کیږي، زنانو په سر باندې کیږي، جګړې کیږي، یو بل پکې قتل کی، نو دا رسد وجنه د زنانو د وجنه، او یقیني طور پر دا د هغه وجنه کیږي چې په غیر شرعي حواله سره د مینا محبت پیدا شي، او غیر شرعي حواله سره ظاهره خبره ده حرام طریقې سره دا ریلیشن تعلقات قائم نه دي، بیا مفسدات ډیر زیات، او کچري دا رشتہ دا په حقیقت کې بدل شي، په حلال طریقې سره شي، دا یقیني طور پر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الدنیا كلها متاع، دنیا چې کوم دا ټول چې کوم د فائدې شه دي، لیکن په دنیا کې ټول هغه فائدہ څه ده؟ خیر متاع دنیا المرأة الصالحه، نیک صالح خزا دا یو بهترین چې کوم د فائدې شه دي د دنیا. نو کچري نکاح وشي، د نکاح نه بعد بیا الله رب عزت دی خزي خاون په आपस کې بیا مینا محبت مودت پیدا کړي، وجعل بينكم موده ورحمه، او یقیني طور پر چې دا خزا خاون د دې چې کوم د ریلیشن د تعلقات دا د سکون یو باعث دی، لتسكنوا الیها، تاسو دې په ذریعہ باندې سکون حاصلو، او د دې حدا پوری دا رشتہ به الله رب عزت خوخه ده چې دا د یو بل لباس قرار کړل. یعنی په قران مجید کې الله عزت فرمایي چې د دومره قریبي رشتہ ده، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، یعنی زنانا او نارینه د یو بل لباس یو بل لپاره چې کوم دي دا لباس دی. سمجھ کې خبر راځي؟ نو د خبرې مقصد دغه دی چې محبت دا غلط شی نه دی، لیکن په حلاله طریقې سره وي، او دا فطری عمل دی چې انسان په ځړه کې محبت پیدا کیږي دی زنانه، لیکن هغه له بیا عملی جامه ورکول پکاري، یعنی هغه د نکاح دا سینه چې مستقل تاسو بدغه حرام ریلیشن کې په حرام چې محبت په هغه کې تاسو مبتلا، نو دا شریعت باندې تاسو د اجازه نه راکې. بهرحال راجو کچري په ځړه کې محبت پیدا شي او فطری عمل له، او په خوب کې دا ویني چې زما د محبوب سره واده ده، واده ویني، نو دا د زړه د خواهش پوره کېدو علامت دی، یا دغه شانتي د شدید چاهت هم علامت کې دی، یعنی د بسړه کې ډیر شدید چاهت دی دغه محبوب په حواله سره، او دا غینه علاوه د دې چې کوم د زړه مراد دی خواهش دی دغه پوره کېدو علامت دی. یعنی دا چې کوم نکاح دی دا به سر ترسي، دا چې کوم زنانه ده یا نارینه ده، زنانه आपस کې بل دا خوب خو نارینه هم لیدي شي زنانه هم لیدي شي، کچري سوکي مویني چې کوم کس هغه محبت کې او خوب کې دغه ویني، نو دغه زړه چې کوم خواهش دی هغه دغه پوره کېدو علامت دی. دویم تعبیر په خوب کې خپل محبوب چې کوم دغه خوشاله لیدو، دا د خوشخبری ملاویدو علامت دی، او د زړه د خواهش او د امید پوره کېدو علامت دی. دغه شان د دریم نمبر په خوب کې خپل محبوب غمگین لیدو، دا چې کوم اندرونی پریشانی علامت دی، یعنی د زړه چې کوم پریشانی دغه علامت دی، او دغه شانتي د نقصان د خوف علامت دی، یعنی پس نقصان کې چې کوم دی د هغه نه د په خوب کې مبتلا دی، نو دا دغه علامت دی. کچري په خوب کې محبوب چې کوم دی غمگین ویني، نو دا یقیني طور پر چې کوم خوب لیدو والا دی دا دغه کیفیت په حواله سره دا یو علامت چې د دې چې کوم اندرونی حالت دی هغه د اندرونی سطح باندې چې کوم دی په پریشانی کې مبتلا دی، یا دغه شانتي د نقصان په خوب کې دی مبتلا دی. دا غي نه علاوه سلورم نمبر په خوب کې خپل د محبوب سره خبرې کول، غپ شپ لګول، دا چې کوم دی
د خوب لیدونکو چې کوم د زړه د خواهش ته د داغي ترجمانی ده. یعنی په خوب کې خپل د محبوب سره خبرې کول دا د خوب لیدونکو چې کوم دی داغي د زړه د خواهشاتو ترجمانی علامت ده. دغه شانتي پنځم نمبر په خوب کې خپل د محبوب نه جدا اختیار ول یا محبوب جدا اختیار کی نو دا د خوف علامت ده. یا دغه شانتي د سم مقصد د فوت کېدو علامت هم ده. یعنی مقصد ده څه حواله سره هم کې دي شي یا دغه حواله سره هم کې دي شي چې کوم مقصد لپاره دا تعلقات قائم کړل دا غي مقصد فوت کېدو علامت یا دغه نه علاوه د دین علاوه هم نور څه مقصد وي په هغه کې دي چې کوم دي دغه په طلب کې وي نو د یقیني طور پر دا د هغه فوت کېدو علامت ده. دغه شانتي شپږم نمبر په خوب کې محبوب چې کوم دي و خاندي یعنی د محبوب خندالي دو دا د خوش خبری ملاوي دو علامت ده او دغه شانتي د زړه د اطمینان علامت ده. دا شانتي په خوب کې چې کوم محبوب دی هغه خاموش وي یعنی غلی ناست وي بالکل خبرې نه کې خاموش وي نو دا د خوب لیدونکو چې کوم دی د یو فیصله په حواله سره د کشمکش علامت یعنی دی یو فیصله کې دی په کشمکش کې دی یعنی یو دی فیصله کول غواړي په هغه حواله سره دی فیصله نشي کولای دی د تذبذب شکار دی چې آی دا کار وکم یا ونه کوم یعنی په خوب کې د خپل محبوب ویني چې هغه خاموش دی بالکل غلی ناشته خبرې نه کی نو دا د دې علامت ته چې دا خوب لیدونکو چې کوم دی د په یو فیصله کې چې کوم دی د کنفیوژن شکار دی د په تذبذب کې دی چې آی دا عمل دا کار وکم یا ونه کوم دا د دې علامت دی. دغه شانتي په خوب کې بار بار چې کوم دی محبوب لیدو دا د کثرت خیال او دغه شانتي د شدید لگاو علامت یعنی چې کوم د محبوب چې کوم محبت ته یا دغه سره چې کوم لگاو دی دا د هغه د کثرت علامت خي بار بار په خوب کې چې کوم محبوب لیدو. دا شانتي په خوب کې محبوب چې کوم دی هغه اجنبي جوړ شي دا د دې علامت ته د حالاتو د تبديلي علامت ته او دغه شانتي په تعلقاتو کې د کمی علامت یعنی چې محبوب دی دغه سره په تعلقاتو کې د کمی علامت ته. نو بهرحال په خوب کې د محبوب لیدو د مختلف تعبیرات او ظاهره خبره ده د دې تعبیرات چې کوم اکثریت ته هغه د دې انسان چې کوم کیفیت ته د هغه یو ترجمانی کې یو قسم لا د پزړه کې چې څومره لگاو دی تړپ ته د در حقیقت د هغه چې کوم نفسیات دي دا دغه ترجمانی کولی چې د خپل د محبوب سره څومره محبت لري څومره لگاو لري اکثر او بیشتر چې کوم د دې تعبیرات ته هغه دغه دي. امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.